السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونه تا چې دا کوم پوسټ را لېږلی دی دا خو د یو عام سړي دی، پوهېږې، عوام دي. خو داسې په شریعت کې زمونږ او ستاسو د ټولو نه لوی مقام د مونځ په اعتبار چې مونځ پکې بهتر قبلیږي هغه بیت الله شریف دی. د بیت الله شریف نه دویم نمبر چې مونځ پکې په لوی اهتمام او په لوی عزت سره قبلیږي دا مسجد نبوي شریف دی. فقهاو تر دې پورې مسله لیکلې ده چې دا کم فضیلت د 1,00,000 یا د 50,000 راغلی دی دا ګوره صرف په مکه مکرمه کې دننه په حرم کې په مسجد حرم پورې خاص دی او دغه شانتي په مدینه منوره کې دننه په مسجد نبوي پورې خاص دی. داسې هم نه ده چې څوک په مکه مکرمه کې د حرم د حدودو نه بهر مونځ کوي نو دته به دا اجر میلاویږي. نه نه نه، دته به نه میلاویږي. نو ګوره بیا پاتې شوه دا چې په یو عام لاره کې چې نه په قرآن کې فضیلت راغلی دی نه په احادیثو کې فضیلت راغلی دی نو څنګه مونځ دومره لوی مرتبې ته ورسیږي چې هغه د حرم او د مکې مکرمې د مدینې منورې د حرم نه هم بهتر شو. دا خو ډېر غلط سوچ دی او دا ډېر غلط فکر دی. ښه پاتې شوه دا چې دا یوه لویه مسله ده، په دې به انشاءالله الرحمن تفصیلي بحث بیا چېرته څه وکړم او هغه به درته بیا در ولېږم. ښه، الله دې خوشحاله کا، کامیاب شي.